سفر دریم ورځ د دریم سهار دی البته د کابل شارینو په پارک کې ولاړو دانش صاحب نو دا چې سهار دی دا خبرې او دا کیسې چې شینواری کباب ورته ونه خوري دا کېږي نه کېږي شینواری کباب ورته خوري نری نری باران ورېږي او کابل کېرنا نو د هغې کې چې دي که نه بل دا د کابل هوا چې نن ده که نه دام برابر هم بوټی که مونږ کباب باید کباب باران کې د ډېرې فرق هم ډېر کېږي دی پکې ډابل هم ده راغلی تاواني دی نو دانش صاحب باران نه بغیر هم ډېر کېږي ماشاءالله یو جالبه خاطره وه پکې دا شریک وکړو دانش صاحب چې اوله ورځ باندې ما ډر ورکوو نو موږ 15 کسانو 15 کیلو اډر هم ورکړو نو دانش صاحب و چې 15 کیلو به څنګه وخورو بیا رودواس یو کیلو پکې راکم کړو راوړي وه څه کوئ موږ چې مطلب دا کمه ده موږ دا اډر مسؤل چې دی رودواس صاحب دی راځئ اډر به ورکوو د خیره سره نو دا د سوپر شینواری که نه نه ریسخان سوپر شینواری نو بس اډر به ورکړو ښه نه ډېر صفتي راوس چې خو دیو دلته غوښه خو په مونږ خورې خو نه پوهېږو چې کوم اډر در باندې خورې یاره زما خپله زړه دا دی چې زه در باندې ښه ښایسته سیخ کباب وخورم وچ هم ده او زر به تیار شي او دانش صاحب لکه چې پکې موافق دی زما څه وخت دی که نه لکه چې موږ غوښې ډېرې خوړلې غړیان دا شی نه خو خوړل ما زه وږی یم ته څه شی یاره دا خو بیا موډ کړو لکه خبره داسې ده چې موږ څلور ویل یو دا موږ سره چې دی پنځم دی خو په پنځوم حساب کړی دی دا وږی یم نه ولې زه په دوه کې راوستم زه خو ډېر دریو کې راځي غوښه خو مو ورته وویله په خیر سره او ښه ډېره مو ورته وویله خوندوره یم پخوي د دوی نوم هم دی او د دوی هغه ذایقه هم چک کوو انشاءالله څومره چې نوم دی چې هغومره ذایقه پکې شته که نه دا بیا به موږ په ویډیو کې بیا څنګه ده سیخ کباب او غوښه ډېر مزیداره ښه مزیداره غوښه ښه ذایقه لري ډېر مزیداره ذایقه لري مان بچی روزلی تکوری دا ابتال تکوری دا ابتال و میرویس خان افغانستان بیاد جوڑوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیاد جوڑوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیاد جوڑوم آباد باشی زخمی زخمی ویران افغانستان بیاد جوڑوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیاد جوڑوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیاد جوڑوم سینا کی دی دهر یرغل پوڑان دی مقابل کے سینا کی دی دهر یرغل پوڑان دی مقابل کے زوانان لگی لگی زوانان لگی لگی درنا قربان افغانستان بیاد جوڑوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیاد جوڑوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیاد جوڑوم آباد باشی زخمی زخمی ویران افغانستان بیاد جوڑوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیاد جوڑوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیاد جوڑوم حالاتو کار څومره راته تریخي ګرځولې حالاتو کار څومره
ډېر خوشحاله مې یم ځکه چې مایپر کې یم او مایپر زه چې کله هم راځم هر وطن ته راځم نو د مایپر باندې روان یم. ماته د عبدالسجاد یو څه شعرونه رايادېږي چې کابل ته ځم د مایپر له سره دا چغې وهم او زه کله مرمه. زه خو پښتون یم د مرګ خونې ورانه ومه. زه خوشحاله یم د دې چې د مایپر د غرونو ته ګورم که نه دا یو عجیبه غونته کې اثر لري. دا زمونږ د افغاني ویاړ زمونږ چې بلکې افغاني ویاړونه هم دي څنګه چې زمونږ افغاني مېلمستیا هسکه ده څنګه چې زمونږ افغاني کلتور هسک دی څنګه چې زمونږ د افغانیت هسک دی دغه شکل کې دا غرونه هسک دي. دا بیخي د افغانستان د افغانیت یو ښکلی تصویر دی. زه ډېر زیات خوشحاله یم او بس د خوشحالۍ اظهار کوم. ډېره مننه. نو ډېر افغانان دي ګوري دې لارو نه چې سفر یې کړي که نه نو څه به ورته وایې په مایپر کې به څه وایې غواړي چې ستا خپل یو څه شی واورو. سمه ده زه به یو څو شعرونه وایم او دغه ټولو ځوانانو ته ډالۍ بل په دې چکر کې دا خبره موږ په لارو کې د ډېرو ملګرو سره مې راوړو په لارو کې دا هم ډېر خوشحاله یم. شعرونه وایم چې د تورخم حالت زار یم لالي د تورخم حالت زار یم لالي د مودو مودو بیمار یم لالي د تورخم حالت زار یم لالي د مودو مودو بیمار یم لالي او زه د بل امر ته تم یم وطن خپل دی. زه د بل امر ته تم یم زه د بل امر ته تم یم وطن خپل دی او ولاړ په انتظار یم لالي. زه د بل امر ته تم یم وطن خپل دی او ولاړ په انتظار یم لالي او سروبه یم سرور رازنی ساسي سروبه یم سرور رازنی ساسي ننګرهار یم مزیدار یم لالي. سروبه یم سرور رازنی ساسي ننګرهار یم مزیدار یم لالي او په کم قیمته په پردۍ منډۍ کې څښا شو کم قیمته په پردۍ منډۍ کې څښا شوم زه انار د کندهار یم لالي. کم قیمته په پردۍ منډۍ کې څښا شوم زه انار د کندهار یم لالي او بیخي ډډ یم مرغۍ مې غېږ کې نشته بیخي ډډ یم مرغۍ مې غېږ کې نشته. زه د کاروان او خوست چینار یم لالي. شعر دی چې د لوګر او د پکتیا ارته سینه یم لوګر او د پکتیا ارته سینه یم ملنګجان یم پچغار یم لالي. زه د لر یم ته د بر یې دواړه یو یو درزار یم لالي. زه د لر یم ته د بر یې دواړه یو یو رانږدې شه زه درزار یم لالي. هم حالت زار یم لالي د مودو مودو بیمار یم لالي. یو شعر درته ډالۍ کوم چې د پنجشیر چې د شعر محرک هم دی او تحریک هم دی دا درته وایم چې د پنجشیر او بدخشان د غرغمې یم د پنجشیر او بدخشان د غمغمې یم چې د ټولو د سپکار یم لالي. هم حالت زار یم لالي. دانش صاحب د دې خبرې وضاحت کول غواړم که نه اوس په خلک وایي چېرې دا عادل شینوار یم خو شاعر هم نه دی څنګه یې مشوره ورکړې وایي چې د دانش صاحب مشاور پاتې شو په شعرونو کې څنګه خو خبره داسې ده چې د دانش صاحب دا شعر په ما ډېر ښکلی ولګېد او رقم ته اغېزه راباندې وکړه. دویم مې ورنه یو غوښتنه وکړه چې دانش صاحب که دغه د پنجشیر او د بدخشان غمي پکې یاد وي خو ډېره مننه چې دانش صاحب زما دا غوښتنه منلې ده او دا بیت یې ورکې ور اضافه کړې ده. واقعا په ما خو ډېر ښه لګي خو د خوست د شملې په مشاعره کې د دې هغه بیا د خلکو فیډبیک د دې وړاندې باندې ډېر ښه نو هغه شعر تاسو وګورئ چې خوست کې پکې دې دا بیتونه ویل بیا د خلکو جذبات نو هغه خبره چې مشوره مې ورکړې ده نو ډېره مننه. خو مونږ ته محترم قدردان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم آباد باشي زخمی ویران افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان. دا سوچا غواړو کې پاتې شوي سوچا غواړو که نه
نو ته لکه داسې ذایقه وګورو شو دا لیدونکي به وایي چېرې دا به څنګه وي داسې حقیقت خبره ورته وکړه هغه ټي وي غوندې نه چې لږ یې خولې ته ګوي که نه ډېر هغسې چل خو نه شم کولی لکه بغیر نه ډېر مزېدار مزېداره دي که نه ډېر زیات مزېدار دی او بل دې خوا ته د افغانستان دا تاریخي باغ دی رئیس باغ او بس دا د کابل د سیند دا یخې چاپې او دا ګرم مایان او بله پکې خوندوره خبرداره چې دی سړي چې دی دانش صاحب یې وپېژنده هوټل والا او بس ویې ویل چېره داسې کورني ماستره د چا راوړي دي دا دانش صاحب ته ډېره مننه ډېره نو دا کورني ماستر دي ښه مننه جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم چې جنگ نوي او ژوند وي د خوښۍ په لر او بر کې چې جنگ نوي او ژوند وي د خوښۍ په لر او بر کې هشام زرقاوي کړم هشام زرقاوي کړم دغه ارمان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم آباد بش خبره کوله کنه تاسو په دور کې درې او کنه تاسو خبره وکړه نو ماته مو صاحب صابر شپ شیر را یاد هغه وایي ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړې وي ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړې واه ډېر ښکلی ما چې دا دوه درې ورځې دلته تاسو سره تېرې کړې که نه والله ما ته همدغه احساس کېږي د صابر صاحب دغه شعر په هغې په هغه معنا زه پوهېږم چې لکه د دې وس څه معنی لکه دې تشریح باندې پوهېږم چې دا څنګه چې په دوه درې ورځو کې دا خلک څومره ډېر محبت ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی